سلامونه ګرانو خوږو ملګرو، زه یم ریحان، تاسو ګورئ ټکنیکل ریحان چینل. ګرانو ملګرو، نن درته یو بهترین سایټ درته معرفي کوم. دغه یو بهترین او ښکلی سایټ دی. تاسو ته به انشاءالله لنډ وخت کې ډېرې زیاتې پیسې درکړي. ملګرو، دا کې تاسو اکاونټ جوړ کړئ. که اکاونټ پکې جوړ نه کړو نو وروسته بیا تاسو ارمان کوئ لکه اوس چې خلک د پای نیټورک یا بیټکوین ارمان کوي. نو پای نیټورک په رقم ته دی، هر څه د پای نیټورک په رقم ته دي. نو ملګرو، دغه یو ښکلی سایټ وتلی دی چې تاسو به اوس بالکل فری ګټه درکوي. نو اوس تاسو بعضې د پای په رقم لکه اوس خلک د پای ارمان کوي چې کاشکې ما سم د کیک دغه کار پکې کړی وای. د کیک لکه اوس تاسو کتلی شئ د پای نیټورک قیمت 2.3 ډالره یو پای نیټورک خرڅېږي یا په $1 پای نیټورک خرڅېږي. نو دغه به هم تاسو په لنډ وخت کې وینئ چې دغه به اوس تاسو ته په لنډ وخت کې د یو بین نیټورک قیمت به همدا ډول وي. نو د پای نیټورک هلته ارمان به بیا مه کوئ. نو تاسو اوس راشئ په دغه کې اکاونټ جوړ کړئ. د اکاونټ د جوړولو ټول طریقه درته سټپ بای سټپ ښیم. ویډیو غلطه وایم لکه اوس د پای نیټورک کوم کسان وایي چې ما نوم غلط کړی دی، پای نیټورک ویسې مې نه کېږي، ما په یو شی کړی، ما بل شی کړی. نو تاسو دغه سټپ بای سټپ ټول وګورئ. دغه بین نیټورک چې دی تاسو به دغه را ډاونلوډ کړئ یا زما د یوټیوب په ډسکرپشن کې لینک دی، په لینک کلیک وکړئ، سیده به تاسو ته راډاونلوډ شي، اکاونټ پکې کې هم جوړ شي. نو هغه کې بیا انویټیشن کوډ ته ضرورت نشته. که چېرته بیا پلی سټور نه ډاونلوډ کړو، پلی سټور کې ورته BEE ولیکئ او نیټورک ورسره ولیکئ. نو دغه به ډاونلوډ شي. بیا طریقه درته ښیم. اوس په همدا ځای کې درته طریقه ښیم، بیا به تاسو ریفلایل کوډ ورکوئ. نو ملګرو، دې طریقه درته اوس ټوله سټپ بای سټپ ښیم. نو ملګرو، دغه مازې ماینینګ اخلي، ماینینګ به ورکوئ او د نږدې وخت لپاره لنچ کېږي، تاسو ته بیا پیسې درکوي. نو څنګه کېږي طریقه یې درته اوس ښیم. نو ملګرو، کله چې تاسو ډاونلوډ کړو را به شئ ورباندې کلیک به وکړئ. کله چې ورباندې کلیک وکړو نو لږ ورته منتظر شئ چې موږ ته یوه بله صفحه را خلاصه کړي. نو ملګرو، دا کې ضروري اکاونټ خلاص کړئ. نور ملګرو ته هم ولیږئ، دغه ویډیو در سره شیر کړئ چې هم پکې اکاونټونه خلاص کړي چې بیا ورڅخه هغه نه شي بې برخې نه شي چې دوی ورڅخه پوره ډول ګټه واخلي. نو تاسو بیا ملګرو راشئ، دلته بیا تاسو انتخاب کړئ ساین ان اف. دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ورباندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته دغه 4 اپشنې را اړوي. نو دا 4 اپشنې ټولې کار اوس نه کوي. که چېرې کار کوي بیا به هم پکې تاسو نه جوړوئ. بعضې بیا تاسو راشئ دغه آی ډي به پکې انتخاب کړئ، فیسبوک آی ډي څخه به ور داخل شئ. د فیسبوک آی ډي باندې به کلیک وکړئ. د نور کار نه کوي. که چېرې کار کولو اوس وخت کې لنچ کېږي، که چېرې کار کولو بیا هم پکې مه جوړوئ. را به شئ پر سیده دغه فیسبوک به انتخاب کړئ، کنټینیو ویت فیسبوک. دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو، دا کله جوړ شوی دی؟ دا په 2020 کال کې جوړ شوی دی. صحیح ده ملګرو. انشاءالله نور معلومات زه بیا په نورو ویډیوګانو کې درته راوړم. هغې لپاره تاسو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې نورو ویډیوګانې هم درته راورسېږي. نو دلته به زما یوټیوب فیسبوک آی ډي ورسره لاګین شي. نو ملګرو، کله چې دا ټول صفحه درته راوړسته بیا دلته دا ورباندې وایي چې فیسبوک آی ډي د بین نیټورک سره څنګه شي کنیکټ شي. را به شئ پر دا باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو، دلته به تاسو ته دا ډول ډایرکټ انویټیشن کوډ صفحه راوړي. دلته به د خپل ملګري یا که ملګری مې یغه انویټیشن کوډ به ورکړي یا به زما انویټیشن کوډ ورکړي. د موبایل سکرین باندې تاسو ته ښکاري همدغه انویټیشن کوډ به ورکړئ. خو دلته زه ما د دویم اکاونټ انویټیشن کوډ راخلم. سیده ملګرو، هغه پکې ورکوم. زه راځم انویټیشن کوډ مې راخلم، زما د دغه دویم اکاونټ د لومړي اکاونټ انویټیشن کوډ راخلم. که چېرې تاسو انویټیشن کوډ نه ورنشئ نو تاسو بیا KYC یا داسې ماینینګ د بین نیټورک سپیډ هغه بیخي نه تیزېږي. سیده ملګرو، بیا به سلو وي. نو انویټیشن کوډ یې ضروري وي. ښه ملګرو، کوډ مې دلته ما کپي کړو. زما د اول اکاونټ لینک به د انویټیشن کوډ مې دلته واچولو. دلته به راشئ پر دا ځای باندې بیا کلیک وکړئ. تاسو که دلته خپل ملګري بین نیټورک جوړ کړی وي هغې انویټیشن کوډ ورکوئ یا زما انویټیشن کوډ ورکوئ. خو دا انویټیشن کوډ به ورکوئ چې هر وخت فعال وي، نه هر وخت د بین نیټورک ماینینګ اخلي. نو زه چې یم، زه خو هر وخت د بین نیټورک ماینینګ اخلم. تاسو به زما د انویټیشن کوډ ورکړئ او دا کنټینیو بټن باندې به کلیک وکړئ. بیا چې کله تاسو په کنټینیو دا کمپلیټ بټن باندې کلیک وکړو، دا بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. لږ ورته منتظر شئ چې بله صفحه راواوړي. نو ملګرو، دا ډول صفحه به درته راواوړي. دا بیا الاو کړئ ملګرو. نو ملګرو، کله چې دا ډول صفحه درته راخلاصه شوه بیا ملګرو تاسو راشئ پر همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ چې دغه څنګه شي فعال شي. پر دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر دا ځای باندې کلیک وکړو دا به څنګه شي فعال شي. اوس ملګرو دغه فعال کېږي، یو ایډز اخلي او ایډز به یې ختم کړي. ښه ملګرو، کله چې دغه ایډز ختم کړو لږ ورته منتظریږو چې دا ایډز یې ختم کړو، بېرته را داخلیږو. نو موږ ته دغه ایډز ختم شي. ښه، نو ایډز ختم شو ملګرو. دغه تاسو کتلی شئ دغه ځای فعال شو. نو بیا تاسو ملګرو راشئ دغه هم وګورئ. ماینینګ فعال شو. هر کله چې تاسو 0 ساعته وتل یعنې تاسو بیا راځئ دغه ماینینګ به یې اخلئ. دغه ځای کې اوس تاسو ته ښیم تاسو خپل ملګري څنګه راوستلی شئ، خپل یوزرنیم هغه انویټیشن کوډ به تاسو څنګه ورکوئ. هغې لپاره بیا تاسو راشئ ملګرو دغه پروفایل ته. پروفایل باندې مې چې کله کلیک وکړو بیا به تاسو راشئ پر همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ. کله دا ځای باندې کلیک وکړو دلته به تاسو دغه کلم اپشن انتخاب کړئ. دلته ملګرو تاسو خپل انویټیشن کوډ ولیکئ.
په دغه لومړني یو کاغذ کې به تاسو خپل نوم هم ولیکئ. تاسو ته ویل دي چې دغه انویټیشن کوډ سم دی یا نه دی سم، تاسو به خپل انویټیشن کوډ یې ورته ولیکئ. زه دلته خپل انویټیشن کوډ ورته لیکم، تاسو ملګرو هم دغه انویټیشن کوډ ورته انتخاب کړئ. زه ورته لیکم ملګرو. کله چې تاسو دلته تاسو خپل انویټیشن کوډ ورکړئ، تاسو څه ډول انویټیشن کوډ خوښ وي چې تاسو بیا نور ملګري راوستلی شئ. لکه ما ورکړو D900AFG. تاسو به پروفایل ته کله انویټیشن کوډ ورکوئ همدغه به ورکوئ D900AFG د موبایل سکرین باندې ښکاري. نو بیا به تاسو دلته خپل څنګه وکړئ، خپل نوم به ورکړئ د تذکرې په مطابق. بیا کې ویسې کې مشکل نه وي، لکه فای نټورک کې اوس وایي چې زما نوم غلط دی او د فای کې تذکرې مطابق نه دی. نو که کمپیوټر تذکره لرئ یا پاسپورټ لرئ، نو هغې په مطابق به دغه نوم څنګه کړئ ورکړئ. کله چې دغه نوم ورکړو نو ملګرو دلته تاسو خپل یو د خوښې پروفایل ورکړئ چې هر یو پروفایل مو خوښ وي. دا زما د فیسبوک پروفایل دی یا تاسو بل پروفایل ورکولی شئ. سیده ملګرو تاسو خپل پروفایل هم ورته چینج کولی شئ، خو پروفایل کوډ بیا نشئ چینج کولی. دلته به تاسو راشئ، به د سیو بټن باندې بیا څه وکړئ، کلیک وکړئ. بیا زه راځم په سیو بټن باندې کلیک کوم. کله چې سیو بټن باندې کلیک وکړو نو لږ وخت منتظر شئ، د صفحه هم خلاصه شي. نو ملګرو تاسو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، دې په اړه نور خوندورې ویډیوګانې زه درته راوړم. سیده ملګرو دا دلته کتلی شئ D900AFG دا زما انویټیشن کوډ شو ښه. نو دغه تاسو نور ملګرو ته کاپي کولی شئ دې ځای څخه، او نور ملګرو ته یې څنګه کولی شئ شیر کولی شئ، نور ملګرو ته یې لیږلی شئ. دغه وګورئ او دغه ځای کې تاسو ملګرو راشئ دغه والیټ اپشن ته. دغه ځای کې هم تاسو خپل ملګرو ته څه کولی شئ، شیر کولی شئ، ژبه یې هم بدلولی شئ. دې په اړه زه نور سټینګونه بیخي زیات دي، که وایسئ سټینګونه هر څه زیات دي. زه درته نو بله ویډیو راوړم، دا ما زه د اکونټ د جوړولو په باره کې وم. او دلته تاسو راشئ دغه والیټ د دې والیټ په اړه زه هم درته ویډیو راوړم. تاسو دلته کتلی شئ ډالر هر څه درکوي چې څنګه باید کار پکې وکړو. نو دغه ډېر خوندوره طریقې دي سید ملګرو. نو تاسو به هر وخت راځئ چې لږ څه بعد به دغه ماینینګ اخلئ، دا ماینینګ به تاسو نه پرېږدئ. زه درته نور ویډیوګانې راوړم چې دغه والیټ ته باید ډالر څنګه ولګو، کسان باید څنګه رااضافه کړو، د نور سټینګونه کې وایسي باید څنګه وکړو، هغه مرحلې هر څه څنګه پوره کړو. دې په اړه نور ویډیو درته راوړم چې تاسو غواړئ نور ویډیو وګورئ چې نور پکې کار څنګه کېږي. هغې لپاره زه ویډیو راوړم. زما دغه ټیکنیکل ریحان په نوم چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو ته لایک ورکړئ. مننه.